دا ځکه چې موږ د یو پېښور پوهنتون کې پامفلیټ ویشل چې په هغه کې همدا خبره وه، د یو هلک خبره وه چې ما ته وایي چې د کومې دنیا نه راغلی، دنیا چېرته لاړله او ته څه کوې؟ نو موږ ورته وایو چې همدا خبره زه درته کوم چې ته د کومې دنیا نه راغلی، ته وګوره چین وګوره، جاپان وګوره. خو ما دا خبره چې ده دلته کېښودله مخې ته، نو هغه نه بعد سړی وي چې موږ خو اوس ویښ شولو په دې خبره باندې، تر څو پورې چې ولس ویښ نه وي، ولس نه وي بیدار شوي، دا غوښتنه ولسي نه وي شوي، بار بار په هر ځای کې کیمپ نه وي لګېدلی، په هر ځای کې سټډي سنټر نه وي جوړې شوي، هغه نه وي جوړې شوي. زما په خیال کې دا خبره به بیا نیمګړې پاتې کېږي. او تاسو بله خبره چې وکړله چې موږ به دلته ټولنې راغوښتې وو، بلکل موږ ته په کار وو چې تاسو غوندې خلکو سره موږ رابطه کړې، خو موږ داسې وو چې لږ نو بلد وو په دې ځای کې که نه، نو راتلونکي کې به انشاءالله دا هر څه په نظر کې نیسو. راتلونکي ویناوال ته بلنه ورکوم ډاکټر سردار جمال صاحب ته چې راشي خپلې خبرې په لنډو کې راغونډې کړي. مننه جی. ټولو نه اول خو پېښور نه راغلو ملګرو ته په خیرالي وایو، بیا دې ځای کې زمونږ استادان مشران ناست دي. خبره چې د پښتو ژبې ده، نو دې ځای کې د ملګري چې څومره هلې ځلې کوي، زما دې سره سل په سل اتفاق دی. خو یو دو خبرې داسې دي چې زما هغې سره لږ اتفاق نه وي، هغې کې موږ لږ تېر وځو. به حیثیت پښتون قوم موږ ته یو دا مسله راپېښه ده چې موږ د ډپریشن شکار یو. ډپریشن هغه نفسیاتي بیماري ده چې دته سم پېښېږي، وایي دا غه دا غه او دا غه، غلطي به پکې خپله وي، ورړی به په بل معنی. خبره دا ده زمونږ پښتنو ته چې څومره هم مسلې راپېښې دي، نو کله موږ د پنجابي نوم اخلو، کله موږ د سیندي نوم اخلو، کله د مغول نوم اخلو، کله د پیرنګ نوم اخلو. خو دا موږ دروغ وایو، دا موږ په حقیقت باندې سترګې پټوو. پښتون دی چې خپل ځان یې په خپله والی، دلته چې دی 14,000 پیرنګیان راغلي وو، هغوی 40 کروړه انسانان دې ځای کې غلامان کړي وو، پچې یې کړي وو، پمه یې کړي وو او پته یې کړي وو. موږ په خپله داسې یو، غلطیانې موږ کې خپله دي. بخښنه غواړم، تاسو پنجاب ته لاړ شئ او چېرته د پښتون یو کوري، رښتیا به وایو، خفه کېږو به نه، نو باقاعده د هغه ځای نه ډیمانډ کېږي، پنجابیان ځي وایي دلته کې خاله دیره ده او خاله موږ ته پښتانه پرووایډ کول پکار دي. بلکل ښه په توندۍ سره، ښه په ایماندارۍ سره لګیا دي دغه پښتانه خپلې پښتنې ښځې پنجاب ته پرووایډ کوي د 2-3 روپو دپاره. دې ځای کې یو پنجابی نشته، یوه پنجابی نشته چې هغوی دلته دیره وي او هغوی پنجابیانې راولي او د هغوی عزتونه دلته واخلي. پښتون په خپله وال خوړلی دي، په هر تاریخ کې دلالي کړې ده، ریباري کړې ده. اوس هم مسله پېښه ده، پښتون د لاسه پېښه ده. پرویز خټک د کوم ځای نه پنجابی دی چې هغه وایي ماله څوک د پښتو خبره کوي زما مازغو کې ټنګ شي. آیا دالته نه پنجابي دا خبره وکړه، دا هم دې پښتون وکړه، دا بل چا نه ده کړې. ما ته په یو پروګرام کې ویلي، موږ یو پروپوزل ورکړی و، وایي په دې خبره باندې خو مازغو کې ټنګ کېږي. نو دا موږ چې ګیلې کوو، دا موږ بیخي بې ځایه کوو. یو به دا ګیلې موږ بیخي ختمو، خپله غلطي به په خپله وایو چې دا غلطي زما ده. که موږ خپل ځان ته خپله غلطي نه ښیو، نو موږ دا غلطۍ نه نوځو. نور قومونه په دې خوشحاله دي چې ځان ته په خپله وایي او یادوي بل قومونه، نو دی به د دې ګمراهۍ نه، د دې جهالت نه او د دې غفلت نه به دی چېرې هم ونځي چې تر څو پورې دی خپله غلطي په خپله نه ده منلې. بله دویمه یو خبره ده چې سره زما اتفاق نشته. زمونږ ذهن کې دا دي چې یو قوم هلې ترقي کوي چې ژبه یې ترقي وکړي، دا خبره بیخي غلطه ده. یو ژبه هلې ترقي کوي چې یو قوم ترقي وکړي. او د هغې مثال به زه تاسو له دا درکړم. ما د خپله د عمرې ریپورتاج کې لیکلي دي چې په عمره وچ کې پښتانه زیات وي، نو چې هلته کې پښتنو به حیثیت قوم ترقي کړې ده چې هلته د دې مقدار زیات وي، نو هلته کې هغه عربیانې زنانه چې وي دانې چې خرڅوي
کومې کډې خرڅوي په پښتو کې لګي ماما راشه دانې والا کونتر وله واچو ډېر غټ ثواب دی. نو دغه ځای په حیثیت قوم مونږ ترقي وکړئ پوه دي چې دلته کې ډېر پښتانه دي پښتو ژبه ور زده کړه. نو هغوی پښتو ژبه زده کړې ده، باقاعده کپړې چې خرڅوي، تسبیح چې خرڅوي، ټوپۍ چې خرڅوي په پښتو کې هغه خپل د کاروبار طرح د خبرې زده کړي دي. نو دغه ځای کې دا نه وه چې هغوی د پښتو زده کړه نو هغوی د پښتو ډېرې ښې خبرې کیسې ټپې یا چاربیتې اورېدې نو هغوی د پښتو نه متاثره شوي نو پښتو یې زده کړې. هغوی پوه شو چې دلته کې پښتانه په زیات مقدار کې دي، د هغوی د جیب نه پیسو رایستلو دپاره پښتو زده کول ضروري دي. اوس دې ځای کې بله یو خبره شته چې اول قوم پیدا کیږي نو بیا ژبه پیدا کیږي، خو دې ځای کې بیا دا یو حقیقت دی چې اول ژبه روکیږي نو بیا قوم روکیږي. دا اولیت بیا په دې حواله باندې جمع ته حاصل شي. ماهرین نفسیات وایي چې ته تر هغې پورې یو څیز نشي روکولی چې تر څو پورې تا د هغې نوم روک کړی نه وي، لہذا ته به اول نوم روکې. نو دغه شانتې موږ سره وشو چې موږ سره ډېر څیزونه دي چې د هغې نومونه موږ نه لاړل، موږ نه هیر شول، او دا دنیا به یو ځل بیا په شا راځي. دا پټرول چې دی دا محدود دی، دا ذخیره ده، دا به ختمیږي. دا سوی ګیس دا ذخیره ده، دا به ختمیږي. دا کویله چې ده دا به ختمیږي. دا دنیا به یو ځل بیا په شا ځي، نیچرل فارم له به ځي. او چې کله منګه بیا په شا لاړ شو، منګه ټیکټر په ځای ودرېږو، منګه بیا یوې کولبې ته لاړ شو، نو دغه ټایم کې به هغه قومونه په ډاګه پاتې شي چې د هغوی نه خپل نومونه هیر شوي وي. دی چې د سره بیا خپل نومونه زده کوي چې دا جغ ده، دا سربانډي ده، دا پاله ده، او بیا د هغې جوړښت، بیا د هغې استعمال نو په هغې به بیا د سونو کلونه لګي. نو دا بیا یو حقیقت دی چې د یو څیز روکې نو لومبی به د هغه نوم روکې. خو که ته یو ژبې له ترقي ورکې نو هغې دپاره اول د قوم ترقي ضروري ده. چې قوم ترقي نه کړي به حیثیت پښتون قوم موږ بیخي ترقي نه را کړی. موږ که وایو وسې به وایو موږ دغه ترقي کړې ده چې بل دپاره استعمال شوي وو. که موږ دې له ترقي وایو چې موږ په یو ټایم باندې دوره شهیدان ورکړ نو دا تا چا دپاره ورکړ؟ که ته وایې ما دوره غازیان ورکړ نو چا دپاره دې ورکړ؟ که ته وایې چې ما دوره کاروبار وکړو نو چا دپاره دې وکړو؟ سټاک ایکسچینج کې وګوره کاروبار د چا دی؟ سرمایه‌دار ته به لګیې، جاګیردار ته به لګیې، صنعتکار ته به لګیې. پښتون بې شکه چې په مقدار کې سیوا دی، تاریخ یې زوړ دی، ژبه یې زړه ده. خدا هم حقیقت دی چې موږ کې کومې غلطۍ دي هغه به منو. پښتو زموږ ژبه ده، موږ ته رانږدې ده. پښتو کې چې دی بې شکه تعلیم پکار دی، دا بنیادی حق دی، انټرنیشنل حق دی. زموږ ژبه چې دی پوره هم ده. خو دې ځای کې بیا یو خبره کومه او لږه غونتې کومه چې موږ پښتو سره وایو غوړې موږ په دې نه یو پوه چې پښتو څه ته وایي. پښتو که موږ دې ته وایو چې مړو کولو ته وایي، ټوپک اغوستو ته وایي، دشمنۍ کولو ته وایي، نو دا پښتو نه را. پښتو کې صبر دی، تحمل دی، معاف کول دي، مینه کول دي، آبادي ده، خیرازي ده، سوکالي ده. او دا موږ چې سره پښتو تړلې ده دا نورو قومونو تړلې ده چې پښتون نه ډر دی، ټوپک راخلي، مورچې له پرېوځي، دا کوي دې پښتو سره هېڅ تعلق نشته. پښتون چې کوم دی هغه معاف کول کوي. پښتو چې کومه ده هغه د رحم ژبه ده. پښتون قوم د معافۍ او دغسې نه صاحب ناست دی نو بس چټې هم رالو نو خبره دا راځي چې د پښتو خدمت به کوو، خو په حیثیت پښتون قوم چې موږ کې کومې خامۍ دي پکاره چې دا زموږ په نظر شي. چې دا په نظر شي پښتون قوم به خیرازه شي، دنیا ته په نظر راشي او پښتو ژبه به انشاءالله خامخا ترقي کوي، خامخا به کوي. زموږ امید دی. مننه.